یو ویډیو در سره شیر کوم او د دې ویډیو مقصد درته هم شیر کوم کو تاسو د دې ویډیو کتل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباوئ چې تاسو ته داسې قسمه ویډیو په اسانه ملو شي. شکریہ. ګرانو دوستانو دا یو ویډیو ده، دا وایرل شوې ده او په دې کې زموږ ته ډېر غټ سبق پروت دی. هغه بالولدانې نه چا تپوس وکړو وایي چې تا هوښیارتیا د چا نه زده کړې؟ نو هغه ورته وایي چې د کم عقل سړي نه. ورته یې وایي څنګه دې زده کړې؟ وایي چې کم کار کم عقل سړی کوي نو هغه زه نه کوم. نو بس هوښیارتیا شوه. نو داسې کار دی چې دا زنانه راوتې ده، دا وګورئ، دا یوازې راوتې ده او په لنس کې ورسره څه پنډوکي هم دی، لکه چې د کور نه په څه بانه راوتي چې یا څه خپل خپلوانو کره ځم یا څه سودا سود سودا کوم. او دلته چې دی نو دې نه دا غټه ګناه وشوه چې د دې د بدنامۍ سبب هم دی او د ګناه کار هم دی. نو کمې زنانه چې مې ګوره اسلام چې موږ ته کم کار ښي هغې کې زموږ د دنیا او د آخرت دواړو ګټې. نو خپلې زنانه دا درته زه نه وایم چې لکه ستاسو زنانه غلطې دي، شکر الحمدلله زموږ د پښتنو زنانه ټولې با حیا وي، با کرداره وي، خو چې څه اسلام ویلي دي هغه شان به کوو. کو هغه زه یم او که تاسو یې خپلې زنانه به مونږ یوازې چېرته نه دې سره به د کور نارینه ماشوم یا کو کشره زنانه وي، دې سره به د کور مشره مور خواښې داسې به ورسره هامها وي. کو ماشوم ورسره ځي هغه به هم داسې ماشوم ځي چې هغه عاقل وي، هغه پوهیږي، هغه د یاره چې داسې چې بل کس هم دی له اواز نه ورکوي او د دې خپل هم احتیاط کوي. لکه کو بل ګاونډي وي یا دغه وي هغه چې اواز ورکوي نو به چې دا غټ خو به د شرم د لاسه نه وي، خو دا وړوکې به کور کې ووایي نو حیا یې پاتې شي. نو دغه شان خپل حفاظت موږ له پکار دی چې په خپله باندې وکړو. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. که ویډیو ستاسو خوښ وي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د حکیم رب نواز دپاره سره د بواسیرو دپاره، د ګردې د کاڼي دپاره، د الکالنساء، د جوړونو دردونه، مردانه کمزوري، د زنانه پوشیده